محبتنا ټول درو درو د مفاد الفتنا ټول درو. داسې کار وکړې ته بند که موبایل دغه ځای کې یو څیز ولاړ دی ډېر ښه څیز دی که چېرته چانس ولګېدو زه تا ته بس 11 منټه پس بیا کال کوم ښه بند که خدای دې پوه که د ترورې بیرو دا د چا په انتظار یې راځه مړی چې زه دې ورسومه ته څوک یې زما نه تپوس کولی وانه ته خپله خور مور نه لرې په لاره کې هغه سرلودي سره لکې پردو زنانو پسې لږ شرم وکړه سبا ستا خور مور له څوک داسې نمبر یې ورکړي یا ورته چې موټر سایکل ته راخوځي ستا بړه به څه تېرېږي وا پرېږده مړې زما خور ته دې په دې علاقه کې څوک په اوچتو سترګو ګوري نو دا سترګې به ترې کټ کړم وزړګیا ته خو هسې خفه شوې ما څه غلطه خبره خو نه ده کړې زه خو هسې بازار ته تلم نو ما وې راشه تا به هم کالجه پورې بوځم او چې ته خفه کېږې که نه نو لاړم درنه ما ځان سره هلکه کاشفه دا ته چې ما وې وګېروړه چې ډاډه واچو سبا غرمه به ډاډه واچو صحیح ده سبا که خیر وګېروړه خو سپېشل وګي وګوره ها صحیح ده و شبنما لږې اوبه راوړه دا خو پړونی اچولې خیر دی چېرته ځې او زه لږ بازار ته ځم تاسو له به لږې جامې راوړم د دې کشر ورور جامې مې نشته لالا ټاله هم راوړم څنګه دی بخره لږ شم چې والا ته مې ویل اوس به راشي صحیح ده لږ شی ښه هلکه ته داسې کار وکړه چې ورشه ګلمالک کاکا ته ووایه وایي مازدیګر هغه پټي اوبه که ښه مشر لالا زپتا خادیم خوګ لالا خلکو کی یادیم ګران لالا پتا آبادیم لکو هلکه دې شینجه کې خو ډېره ښکلې جینۍ ناسته دی هلکه ورځم یار خو چې ته چانس ولګېده نو ښه به او نمبر خو مې هسې په کارډ لیکلی دا به له ورکړم چېرته روان یې دغې ځان دې سینګار کړی دی دا نمبر مې په دې کارډ دي خو دا ځان سره کړه هلکه ته داسې باتې کولا راغلې چې دا پردي عزت درته داسې د ډېران چرګوړي ښکاري که وهم نه دا 2-3 غاښونه نیر صاحب لږه ګزاره کوي نیر صاحب دا څه مسله ده پرېږده یار روحیه دا داسې کار و چې نن درېیمه ورځ زما د کاکا هغه لور ما ته په کور کې لګیا وه او ما یې په سترګو کې چختې را منډې دا زمونږ غونډې دی هغه وایي چې مونږ کالج ته ځو نو دی مونږ تنګوي را تنګوي زه نن راغلم د ده راخور په دې چینچۍ کې ناسته وه ما ویل چې دله زه نن یو سبق ورکړم زه په خپله نه غلط کار کوم او نه مې غلط کار خوښي خو ما وی چې په چم ګاونډ کې او په کور کلي کې بیا څوک داسې غلط کار ونه کړي ځکه چې دا ټولې زموږ خویندې میندې او یو انسان دې سوچ وکړي نو ده ما یو سبق ورکړو نیر صاحب د دا ګیلم په ځای ده او دم ډېره غلطي وکړه او مونږ پښتنو له هم دا پکار دی چې څنګه مونږ په خپلو خویندو باندې خفه کېږو په خپلو کاکا لوریانو ماما لوریانو باندې خفه کېږو نو داسې مونږ له پکار دی چې مونږ د بل خور ته هم خپله خور ووایو او د بل عزت ته هم سپک نه ګورو کني دې دنیا کې چې څه کرو همغه برېږو خوښ هم ده یو بل له غاړه ورکړو انشاءالله نن نه پس به دا واده وکړو چې داسې کاتې به نه کوو انشاءالله